نه دي خبر. تقریبا چې 115 کاله مخکې په شکاګو امریکا کې د مزدورانو په یو احتجاج باندې فایرینګ هم شوی او د ریل په ټریک باندې کوم مزدوران چې پراته وو په هغو باندې ګاډی هم تېر شوی و. نو هغه ورځ په ټوله دنیا کې نمانځل کېږي. خو دلته موږ وکتل چې په د خیبر ضلع په سر ښار لنډي کوتل کې هم داسې په غرونو کې مزدوران چې ډېر په سخته باندې د بچو لپاره رزق پیداوي. د هغو سره خبره کوو چې نن د یوم مزدور مناویږي، د مزدورانو د حقوقو ورځ نمانځل کېږي. خو تاسو مطلب چې دلته په محنت مزدورۍ باندې اخته یو. جی السلام علیکم. مونږ جی به ډېر په بور حالت کې لګیا یو پوه شئ او په دغه اوس نه شوه راوځو سهار په 6 بجې راوځو او بس د ماښام چې لاړ شو پوه شو هلکه ځان ته خبر و پوه شو څنګه وده شو څه شی دی او څه شی نه دی پوه شو. خو سبا لپاره مونږ مزدورۍ کوشش کوو چې هله چې بیا وګورو دغه هغه ارکان یې مونږ یو پوه شو په دغه پوه شو خپلې را باندې راخوشي دي پوه شو. نن د مزدورانو د حقوقو ورځ و، نن د مزدورانو حقوق غوښتی شي، خو تاسو دلته لګیا یو. څه وجه و چې تاسو په مونږ مجبوري ده ډېره سخته پوه شو. مونږ خبر هم نه ده پوه شو. غریبین ده پوه شو. بالکل ویږهي لپاره جوړې بچین دي پوه شو. واړه واړه بچین دي دغو لپاره جوړې موړې او دغو هغه کوو پوه شو. خو مونږ بالکل داسې یو چې بس هغه پورې نه چوټي نشو کولی پوه شو. مونږ بیخي بس داسې یو چې راګیر یو. بالکل لکه تاسو دغه ملګري خبرې واورېدې چې انتهایي زیات راګیر یو. سهار وختي راووځو، ماښام چې لاړ شو ځان ته نو خبرو، سهار بیا راووځو. نو مطلب چې دغه جدوجهد کې او دلته د یوم مزدور په حوالې سره بالکل علم نه لري. بل یو ملګري سره خبره کوو چې هغه په دې حوالې سره څه جی مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو سبایي کې راشو، مونږ ته دغه پاته نه لګېږي چې نن سبا د مزدورانو د حقوقو ورځ ده که نه ده. مونږ خو په دغو غرونو کې لګیا یو په خشکو دښتو کې، خو مونږ ته دا پاته نه لګېږي چې سبا د مزدورانو د حقوقو ورځ ده یا نه. مونږ خو سختو حالاتو سره مخ یو دلته او ډېرو سختو کې امسار دی. مونږ بچو له خپل حلال رزق ګټو. طالبان خلک یو سره وتلي یو، بس خپل بچو له حلال رزق ګټو. بس سهار په 6 بجې روځو او بس مازدیګر ماښام ځو او بس څه وکړو نو موږ د مزدورانو دغه نه بالکل د دغو مزدورانو خبرې تاسو واورېدې. یقینا چې ډېر سخت کار یې په سر باندې اخیستی، د غره دا ګټې راوباسي او بیا په عمارتونو کې استعمالیږي. خو دوی د دغو حقوقو نه دي خبر او دوی لکه بار بار مطلب چې دغه مطالبین کې چې داسې څه بل روزګار موږ ته میلاو شي چې اسان وي، خو د بدقسمتۍ نه دلته څه داسې وسایل نشته چې مطلب چې په کار باندې راوستی شي چې د خلکو ته یو اسان روزګار میلاو شي. جی وزیر اعظم عمران خان د یو مزدور پر موقع د مهنتکشو لپاره احساس پروګرام جاری کولو اعلان کړی. ویلي دي چې دغه